سلامونه درنو لیدونکو، نن درته ډیر ښکلی داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یوه جنۍ وایي چې زه او امیر د کوچنیوالي ملګري وو. ډیر وخت به له یو بل سره وو. هر ځای ته به یو ځای تلو او هره شیبه مو یو ځای تیروله. هیڅ یوه خبره به مو له یو بل څخه نه پټوله. تل د یو بل همراز وو. له 18 کلنۍ څخه وروسته مو د واده کولو اراده وکړه. زه او امیر دواړه ډیر خوشحاله وو، خو د امیر مور زموږ د واده مخالفت وکړ، ځکه چې زموږ ډیره غریبي وه او د امیر مور غوښتل چې امیر له یوې مالدارې نجلۍ سره واده وکړي تر څو د امیر ژوند نور هم ښه شي. خو امیر د مور خبره نه منله او غوښتل یې چې له ما سره واده وکړي. کله چې امیر د مور خبره ونه منله نو د امیر مور ډیره ناروغه شوه. څو شپې او ورځې په روغتون کې بستر شوه. امیر ډیر ویریدلی و چې خدای مکه خپله مور له لاسه ورنکړي. امیر مجبور شو چې د مور خبره ومني او د مور د خوښې وړ نجلۍ سره یې واده وکړي. امیر واده وکړ او له ما څخه د تل لپاره لرې شو. زما او د امیر لارې جدا شوې. زه په یوه او امیر په بله شو. د امیر له واده څخه یوه میاشت وروسته د امیر ژوند ډیر تریخ شو. هر شیبه به یې له خپلې میرمنې سره جنګونه او خفګانونه کول. د امیر ټول ژوند همداسې په خفګان کې تیریده. ما هم واده وکړ، خو د امیر مینه لا تر اوسه زما په زړه کې اوسېدله. د امیر مینې زما د ژوند خوشحالۍ اخیستې وې. د امیر مینې زه خوشحالیو ته نه پرېښودم او د خاوند سره مې اړیکې ورځ تر بلې ترینګلې کېدلې. زه مې له خاوند سره هیڅ نه وم خوشحاله او تل به مې د امیر په اړه فکر کوو، تر دې چې زما خاوند له ما څخه جدا شو او زه یې د تل لپاره پرېښودم. تر ننه ما د خپل ژوند خوشحالۍ ترلاسه نه کړې. دا ځکه چې زما خوشحالي یوازې امیر و، څوک چې کله به هم زما نشي. زما او د امیر د خوشحالیو له منځه وړونکې د امیر مور وه، کومه چې زه به کله هم ونه بخم. ریښتینې مینه ښایست او هستي نه غواړي، بلکې ریښتینې مینه صرف مینه غواړي، کومه چې د دنیا هیڅ قدرت نشي ماتولی.